جلال آباد کې 93 سلنه خلک د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د اوبو رسونې ادارې د چټلو اوبو مخنیوي په یو سیمینار کې تایید کړه چې د جلال آباد ښار په 4 ناحیو کې د اوبو رسونې شبکې فعال دي چې د ټول ښار یوازې 7 سلنه خلک ترې پاکې اوبه ترلاسه کوي او پاتې نورې له پاکو اوبو بې برخې دي. نو د هغه اساس باندې که موږ هغه کوو نو موږ 2% خلکو ته پاکې اوبه مهیا کړي دي، باقي مانده پاتې دي. د سیناهي دي تر اوسه پورې ورته هیڅ د اوبو برخه کې خدمات نه لري او په دغه کې دا اوس هم لرو هغه چون شبکې زړې مشکلات موږ لرو، مشکلات هم ډېر دي. په دې خاطر دغه اوس 4 ناحیو کې موږ شبکې دا ټول تعویض ده. خو ولسي استازي سره له دې چې په دومره لوړه کچه پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی د اندېښنې وړ بولي، خو بیا هم د مسؤلو ادارې چارواکي ستایي او وایي په دې برخه کې تغییراتو ته په تمه دي. ویلې چې فکر کوم د رئیس بل کال نه پوره شوی چې راغلی دا نوی رئیس د اوبو په برخه کې د وخت د والي هم شپږمه میاشت روانه ده. نو غږ دا کوم چې تشریفاتو چوکاټ نه راووځو، خپل مسؤلیتونه وپېژنو او دغه ولسونه چې په دې پستو چوکیو موږ کېنولي او لوړ ګړیږو او رنګه میچنګ جامې اچو او لباسونه اچو، دا د ولسونو برکت د دوی سرخندنې دي، باید د دوی حقوق ورکړو. نیوکې وي چې ګنې د جلال آباد ښاروالۍ هم د اوبو رسونې سیستمونو په رغولو کې خپل مسؤلیت په درست ډول نه دی ترسره کړی او ښایي همدا لامل وي چې ګڼ شمېر خلک څښلو ته پاکې اوبه نه لري. خو د ښاروالۍ مسؤلین ژمنه کوي چې د اوبو رسونې په برخه کې د نوو سیستمونو په جوړولو سره د یادې ستونزې په حل کې همکاري وکړي. لومړنۍ درجه ابتدایي کم مصرفه د کور د خاوند په واسطه جوړوو، دوم به ادارات به خپل جوړوي، دریم فیز یا دریم مرحلې ته به موږ ناحیهوار ځو او ګذروار به په دې باندې کار کوو. لاس تر زنې نه دي ناست د ښاروالۍ کارمندان په دې هکله باندې نوې رهبري په همدې شي باندې کار کوو او همغږي اوس رامنځته شوې ده. د څښلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی د یو شمېر ناروغیو لامل ګڼل کیږي، خو د اوبو رسونې اداره وایي اوس مهالي یو شمېر ادارې او کورونه د اوبو له درکه میلیونونه افغانۍ قرضداري دي او وایي که پورونه یې ترلاسه کړي نو خپل کارونه به پرې چټک کړي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.